بل ما چې کله د ماندوري ولیدو نو خلک زموږ خدام مطلب وګڼي چې خیر تعارف د خپلو سترګو به د 15 منټه اخلم زما سوچ دا وګڼي چې دا ماندوري صرف په باجوړ کې په غونډو کې دا پته موږ ته نه وایي چې د ماندوري ګلونه دي او ټوله دنیا دې ډکه ده لکه یو شاعر وایي ګلونه ډېر دي ګلونه ډېر دي خدای دې ډېر کړي جوړی مې وړه ده به کم یو والله چې ما دا ماندوري ولیدو دا مشران تعلیم یافته زه په دې باندې ډېر فخر کوم او ډېر خوشحاله شوم او بیا چې چا دا تنظیم آغاز کړی نو ته زه داد ورکوم او د دې زه ډېره شکریه ادا کوم بل وخت یو ټیم کم دی زه مختصر خپل تعارف داسې کوم بلکې دا تعارف دننه نه دی کله یا قرآن کې آیات دی د هغې مفهوم داسې دی وایي ټول انسانان چې کوم دي دا الله پاک د آدم علیه السلام نه پیدا کړي دي او بیا په دې کې الله پاک قبیلې پیدا کړي قومونه لتعارفو دا قومونه سره پر پیدا کړي چې په دې باندې موږ تاسو دی یو بل پیژنګلو هلکه عبدالستار کوم عبدالستار ماندوري او بیا الحمدلله بعض قومونه داسې شته چې هغه مطلب نه یو وفا کوو په نرا مونږ د زړونو ماتولو خلک نه یو پښتانه یو په سرتیر یو له یارانو مونږ په سخته کې د تللو خلک نه یو مونږ په سخته کې د تللو خلک نه یو ځکه چې دا زموږ یو فخر دی او بیا په مردان غونډه کې او بیا په حجره لیکل شوي ماندورو حجره والله زه خو په ځان نه پوهېدلم او نور به تاسو ته اندازه شوي چې یاره د قوم چې په یو ځای لیکل شوی سړی ډېر فخر کوي چې په قوم مین نو مونږ ټولو له پکار ده چې د باجوړ نه کم راغلي د کوواټ نه کم راغلي د بنو نه د دې علاقو نه چې څونه ماندوري راغلي هغې ټولو له پکار ده لکه څنګه چې تاولا شاه به یې ویل چې یاره په وټساپ کې او مطلب په آیډۍ باندې مطلب په حجره باندې ماندوري لیکل پکار دي دا ضروري ده صحیح ده بقایا چې کومه دی زه پخپله د باجوړ سره تعلق ساتم موږ مخامخ یاروالي لالا ناست دی چې دا د ترکۍ اوسېدونکي دي دی پخپله یو 100 کوره دي او جعفر خان لالا دی دغلته ناستی دی زموږ د تره زوی دی نو زه پخپله باندې صحیح شو زه پخپله باندې لوی سمډاک سره تعلق ساتم موږ پخپله یو تقریبا 10-15 کوره برابرېږو چې په تنګي کې چې په دغه لوی سمډاک کې اوسېږو نو دغسې ټولنې موږ له پکار دي چې یو بل وپېژنو مشران کشران به وپېژنو او د پېښور د طرفه چې کوم خدمت دي دغه ذمه به انشاءالله مشوره مې ورسره نه راکړې خو په جعفر خان لالا باندې مې یقین شته دی چې اوچتایي به دغه ذمهواري او په پینډۍ کې چې هر څومره منډه ترلی او خدمت دي نو یاروالي خان لا هم شته دی زه مې یم زما نوم سلطان زیب دی او نواب لالا دی نو انشاءالله ولزي چې هلته که د تانې په دغه وجود باندې او کو مطلب نور څه مسلې نو تاسو موږ ته کار کولی شئ انشاءالله ولزیز موږ به حاضر یو نو خبرې خو نورې نه شم کولی ټیم کم دی ملګري د لرې لرې ځای نه راغلي دي خو زه به درته یو مات ګوډ کلام عرض کړم چې چاله سپین رنګونه ورکړي چاله تور چاله سپین رنګونه ورکړي چاله تور چاله ورکړي سپین محل چاله خړکور څوک باچا کې او څوک د تخت نه راګزار کړي څوک باچا کې څوک د تخت نه راګزار کړي په دوا کې کمال شته د پلار او مور که هر څومره طاقتور او پهلوان شي که هر څومره طاقتور او پهلوان شي د الله په کار کې نه رسېږي زورو ځوان زلمی مزدوري کوه تکړه شه ځوان زلمی مزدوري کوه تکړه شه سوال ونه کې بیا به خل درکوي پیغورو سلطان زیب حقیقت شعرونه لیکه سلطان زیب حقیقت شعرونه لیکه چې هر څوک ورته غوږ دي دړه په سور ستاسو توجه یو جهان منم
دا د تر زوی مې دی چې د ښکلي ګلدرو د دې وطن د ښکلو ګلدرو ته مې سلام دی د دې وطن د ښکلو ګلدرو ته مې سلام دی چې زه په غیرت وجني ماندرو ته مې سلام دی چې زه په غیرت وجني ماندرو ته مې سلام دی مننه یې زما تعلق د مریم زئی سره دی او بیا پیشه مې دې وخت سره چې دی دا تعلیم او تعلم سره ده یو پرایویټ سکول کلي کې مطلب دی زه چلوم او الحمدلله هغې نه مطلب دی ډېرو ماشومانو ته فیض ملو شو او لګیا یو دا خپله منډه چې دی دا جاري ده موږ په میرمزو کې 2 خاندانه یو ماندورو لکه دا بیل بیل خاندانونه 2 دي نو دا زمونږ کوم نظام چې دا دې کې مطلب دی 3 وروڼه دا لکه چې کوم ما ته معلومات دي او د هغې تقریبا یاره اوور 300 دا به زمونږ مطلب دی نفوس وي او دغه دویم خاندان چې دی نو د هغې دغه زمونږ په نسبت باندې لږ کم دی تعداد هغې به داسې 120 نه 150 لږ وي او تقریبا دا راغلي چې دي نو د کوهاټ د سیمینار لکه اورو چې دا دغه سیمینار راغلي نو بلته د مختصر شانې تعارف مې درته وکړو او یو 2-3 شعرونه دي د دې ملګرو په دغه کې د کوم چې چا ډېرې منډې کړي دي لکه فرمان الله جان صاحب شو نواز صاحب شو عطاالله صاحب صاحب شو زید عثمان صاحب شو وی د پښتون په نن مې وتړله توره ننګیالي د زمانې خوشحال خطر کې نو داسې ننګیالي مطلب دی پیدا کېږي او هم دا ننګیالي چې دي دا زموږ ایسټ دی دا زموږ خزانه ده او دا زموږ یو حساب سره مټې دي او انشاءالله چې دا خلک ژوندي وي نو زموږ دغسې غونډې به هم کېږي او انشاءالله زموږ دا چې کومه مرسته کېدونکې ده یو بل سره یا زموږ تعلق کوم یو بل سره جوړېدونکی دی انشاءالله دا به مخکې نور هم دی کې جلا پیدا کېږي او نور به موږ یو بل ته نږدې کېږو او موږ د یو بابا اولاد یو موږ کې مطلب دی څه تضاد نشته او نه موږ تضاد په دې کې غواړو چې چېرته راشي او انشاءالله دا ورورولي به تل تر تله وي ډېره مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم